अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته هغه د پیراګراف ګروپ. نن به موږ په دې کلاس کې دا کلیر کو چې موږ سره کوم د پیراګراف ګروپ راغلی دی او په دې کې موږ سره دا څونه کمانډز دا به 1 by 1 سکو ډیسکس کوو او پریکټیکل اگزامپل به پکو. اوس لومبي چې موږ سره کوم دی کې کمانډ راغلی دی هغه پکې د موږ سره بولټس مونږه سره پر یوز کو. فور ایگزامپل زه دلته رالم او دلته ما سٹارټ کیو لیکل څه نیم اف کلرز क्लियर. सेम एस तजमाने में वागश्तो, रेड में वागश्तो, ग्रीन में वागश्तो और बिया में से वागश्तो, ब्लू में वागश्तो, येलो में वागश्तो. ठीक तक ना. सेम एस द सिलेक्शन में वागश्तो दे साइज इंक्रीज कोम नो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन मान प्रेस को साइज व इंक्रीज शी द दे साइज इंक्रीज कोम लाज सो कोम दलता ना साइज इंक्रीज कोम सही था. اوس زه ما چې ما سره دا نیم اف کلرز دا د بولډ شنو بی باندې به پریس کو. اوس موږ سره چې کوم دا نیم اف کلرز راغلی دي د سره لګوم بولډ سره لګوم شارټ کټ کې د کنټرول شیفت پلس ال صحیح ده کنه. نو دی بای ډیفالت سالي بولډز په علي سیم اس تس کده د کمانډ کوم نو رابو شو سلیکشن موالو دلته به کلیک کو دی ایریا کې موږ سره بده کې ډیفرنٹ ټایپس اف بولډز په دې باندې کلیک کو لایک مزه داسې بولډ لګوم سیم اس ته زرا علم زبه کې داسې سټایل لګوم د قشان دی لګه زبه کې داسې سټایل لګوم دا ټول به موږ سره راغلي دي بولډز پکې راغلي دي. دلته واپس د ایرو نشان باندې مې کلیک کو او دلته موږ سره بده کې لیکلي ډیفاین نیو بولډز دا به موږ سره راغلي دي بیلټ ان بولډز راغلي. اوس کومه وای چې خپل به کې یو بولډ ډیفاین کو نو له بار بار شو ډیفاین نیو بولډز باندې کلیک کو. اوس دا بولډز سایمبل علم پکچر علم کا فونټ ټایپ علم فور ایگزامپل ما سایمبل باندې کلیک کو صحیح ده. دا ډیفرنٹ ټایپس اف سایمبلز موږ سره دلته راغلي لایک زه چې ما سره کم دلته دا یو سایمبل دی په دې د موږ سره سوشي بولډز جوړ شي لا لایک زرا له ملک ما سره دا ساين ولګي نو دلته براش اوکے وکړو د به اوکے کو نو موږ سره بس کیږي دا ساين بلګي صحیح ده کنه. نو دا سه ټایپ د موږ سره وایو بولډز ورته وایو. सेमेस्टर वापस में दलता क्लिक को दलता राशु क्लिक को सबाने डिफाइन न्यू बुलेट्स बांधे और दलता राशु क्लिक बगु सबाने पिक्चर बांधे नो जब पकियो पिक्चर उमम लगोलेशम फॉर एग्जांपल जेम जमा सर पकियो पिक्चर राशि लाइक दा पिक्चर दे इंसर्ट बांधे क्लिक को दलता मु सर सराजी यो पिक्चर बराजी दे जगे मु सर सराजी पिक्चर के दलता उगुर मु सर दास रागले दे पिक्चर पकि रागले सही ده کنه. بیا موږ سره د نفس راغلی دي نمبرینګ راغلی کله راشم د دې سلیکشن والو دغه به موږ سره سو بولټسو او د ایریا باندې کلیک کو نو دا به موږ سره راغلی نمبرینګ راغلی دلته به موږ سره سکه راځي 1 2 3 کې راځي که په دې کلیک کو دا سټایل علم سیم اس زبګه دا سټایل علم سیم اس زل در علم دا سټایل علم دا به موږ سره راغلی دي نمبرینګ وغیرہ راغلی دي. دینه بس بیا موږ وګورو ک ډیفاین نیو نمبر فارمیټ باندې کلیک کو او دل دراش وګورو نو دل دنه موږ سکول شو نمبر فارمیټ لګول شو او لا چینج کول شو که زه فونټ باندې کلیک کوم د دې چې کوم فونټ ته هغه موږ سره راځي فور ایگزامپل ما سره چې کوم د سایز هغه 14 وي الګا ټیکس به ما سره سی بولډ دی را سره او دل درالم چې موږ سره کوم د دې کلر وي هغه د بکی سی ریډ دی را سره او موږ سره په دې کې دا انډرلاین وي او سیم اس ته زما چې لکه موږ سره دې کلر د بکی سی یلو وي د انډرلاین لا د انډرلاین کلر مې دلته نه سوا واغشتو بلیک واغشتو دلته نه اوکے کا دلته نه رجسټر علم اوکے مې کو نو دا بس کیږي په دې به اپلای کیږي نو دا به موږ سره راغلي د نمبرینګ راغلي سلیکشن موالو سیم اس ټس دلته برا شو کلیک وکړو نمبرینګ باندې دا به ډیفرنٹ ټایپس اف نمبرینګ دي ها رومن علم رومن په کې شته موږ سره سلیکشن موالو او دلته برا شو کلیک وکړو د ایریا کې او دا به موږ سره راغلي نمبرینګ راغلي صحیح شو کنه. بیا نیکسٹ موږ سره چې کوم راغلی دی هغه ته موږ سو وایو ملټي لیول لیست ورته وایو ملټي لیول لیست فور ایگزامپل زل تر علم او دلته مې هډینګ واغشو س کمپیوټر سمول کلو کمپیوټر هډینګ نو شو. اوس په دې کمپیوټر کې ما سره دلته سره راغلی دی ټایپس اف کمپیوټر راغلی دی ټایپس اف کمپیوټر به موږ سره راغلی دی په دې ټایپس اف کمپیوټر باندې موږ کلیک کوو دا به موږ سره لګ کمپیوټر راغلی په دې کې موږ سره ټایپس اف کمپیوټر دی سیم اس ټس فور ایگزامپل زه چې موږ سره په دې کې یو کمپیوټر دی یو ته سوپر کمپیوټر وایو بل به کې لګ موږ سره راغلی دی مین فریم کمپیوټر راغلی دی دا به موږ سره راغلی مین فریم کمپیوټر راغلی دی او لایک دلته ما سره واغشتو مینی کمپیوټر واغشتو ٹھیک تا کنه لایک زم چې دا به موږ سره ټایپس اف کمپیوټر دی سیم اس زل در علم او دلته مې بل هډینګ واغشتو سافټویر صحیح ده. اوس په دې سافټویر کې موږ سره مزید سری ټو ټایپس دي لایک زه دیو ته هم چې موږ سره سری سیستم سافټویر دی او بل به موږ سره سری اپلیکیشن سافټویر دی صحیح ده.
یو پکې سیستم سافټویر دی بل پکې موږ سره راغلی دی اپلیکیشن سافټویر راغلی. اوس په دې سیستم سافټویر اپلیکیشن لایک زه رالم د دې د سلیکشن مې واغوښتو ایز ا هول اور سیمسټر دلته رالم ملټي لیول لیست باندې مې کلیک کو. د دې سلیکشن مې واغوښتو دا موږ سره څه دی ملټي لیول لیست دی. فور ایگزامپل زه دلته رالم او دې ایریا کې زم چې په دې کمپیوټر کې موږ سره راغلی ټایپس اف کمپیوټر نو دلته به پریس کو او لایک د انډنټ باندې موږ کلیک کو. نو دې کې موږ سره په یو لیست کې د نه موږ سره څه کریټ کیږي بل لیست کریټ کیږي. سیمسټر زم چې دا سوپر کمپیوټر چې ما سره کوم راغلی دا موږ سره پسې کې راغلی په ټایپس اف کمپیوټر کې دی. نو زه به راشم دلته به پریس کو بس باندې دی انډنټ باندې لا به د کیبورډ نه ټیپ بټن پریس کو. صحیح شو. زم چې په ټایپس اف کمپیوټر کې موږ سره دا سوپر کمپیوټر یو ملټي لیول لیست دلته راشو دا سیټ کو سیمسټر زرالم دلته او زم چې ما سره کوم دلته د ټایپس اف کمپیوټر کې دا مین فریم کمپیوټر دی نو دا موږ سره پسې کې راځي په ټایپس کې راځي. نو ټیپ بټن به کیبورډ نه 1 ټایم مې پریس کا 2 ټایم مې پریس کا. صحیح شو کنه. سیمسټر زما سره مینی کمپیوټر دا مینی کمپیوټر کې موږ سره دلته سره راغلی دی دا ټایپس اف کمپیوټر. نو دا کومو غو دا یو پکې موږ سره راغلی لیست راغلی بیا پکې موږ مزید بل لیست سٹارټ کو اور سیمسټر بیا پکې موږ سره راغلی دی بل لیست راغلی دی. نو دا موږ سره دې ټایم کې 3 لیست راغلی. نو دې ته موږ سوایو دا سه ټایپ ورک تم غو چې لکه دا پکې موږ سره ملټي لیول لیست دی. سیمسټر رالم سافټویر نو په دې سافټویر کې یو سیستم سافټویر دی بل اپلیکیشن سافټویر دی. نو که راشم دې ایریا کې کلیک کو ټیپ بټن پریس کو دا پکې سیستم سافټویر رالو او دا پکې موږ سره راغلی اپلیکیشن سافټویر راغلی. نو دا سه ټایپ اپ ورته موږ سوایو چې دا به موږ سره ملټي لیول لیست دی څه د بګرا سره ملټي لیول لیست ها. بیا نیکسٹ موږ سره دلته سره راغلی دی انکریز انډنټ او ډیکریز انډنټ راغلی دی. فور ایگزامپل ز دلته رالم کنټرول انټر مې پریس کو نیو پیج مې واغښتو کنټرول شیفټ لیس لیس سره مې سایز انکریز کو ایکوالز ټو ار ا ان ډی مې واغښتو رالم دلته مې انټر کو. صحیح ده کنه. اوس دلته موږ سره راغلی دی انډنټیشن راغلی که زرا شم د ایریا باندې کلیک کم لایک ما سره چې کوم دا پیراګراف راغلی دی لزه انډنټ ور کوم نو پدې به کلیک کو دلته بس کیږي انډنټ پسې واکیږي که پدې کلیک کو نو انډنټ په موږ سره ډیکریز کیږي بدل دنه به انکریز کومګه انډنټ او دلته نه بس کو ډیکریز کوبا دا ز دې لاین نه اوم کول شم ها سلیکشن به والو دلته نه موږ سره انډنټ لګی چې سونه موږ لګول واړو سونه اډ کول واړو سونه ریمو کول واړو نو دلته نه موږ سو کول شو ایزیلی انډنټیشن لګول شو. صحیح ده. بیا موږ سره پدې کې راغلی دی سورټینګ سره راغلی دی سورټینګ راغلی دی. نو موږ سره پدې کې 2 ټایپس اف سورټینګ دی یو ته اسندینګ وایو بل د سوایو بل د موږ وایو ډیسندینګ سورټینګ. فور ایگزامپل زه دلته راځم او سو کوم یو ټیکس لیکم دلته لایک زه رالم او دلته مې سواشتو ا مې واغښته سیمسټرز بی سی ډی ای اف مې واغښتو. او زم چې دا د موږ سره شي سورټینګ کې شي نو دا الریډي موږ سورټ فارم کې لیکلی دی ځکه چې سیکوینسر او ا بی سی راغلی دی او کنه زرا شم دلته کلیک کم سورټ باندې او دم چې دا ته ډیسندینګ فارم ته واړ نو را به شو پدې به کلیک کو دلته نو اوکې کو نو دا موږ سره الټه شي ورته وګورئ دا موږ سره اف ای ډی سی بی ای دا سره رالو دا به موږ سره راغلی سورټینګ راغلی. سیمسټرز که زه 1 2 3 نو کوم نو 1 2 3 4 5 6 لایک ما دا څه واښو سلیکشن مو والو دی ایریا لایک زرالم سلیکشن مو واښو دلته رالو کلیک وکړو څه باندې سورټ باندې او زموږ سره اسندینګ باندې کې دی ډیسندینګ ته اړم نو ډیسندینګ سلیکشن مو والو ول د برش اوکې باندې کلیک کړو اوس مو سره دا څه شو ډیسندینګ فارم کې شو نو دا به مو سره راغلی دی سورټینګ راغلی دی یو اسندینګ سورټ دی بل به څه دی ډیسندینګ سورټ دی. فور ایگزامپل زه دلته رالم دا فونټ سایز مې ډیکریز کو او د دې چې کوم انډنټ ته مې دونه اډ کو ایکوالز ټو ار ا ان ډی مې واغښتو او زه ورته چې مو سره په سره ولا درې پیراګراف او لاینونه پکې سره ولا لاینونه پکې موږ سره سوي 4 دی راځي دلته برا شو کلیک وکړو انټر وکړو. صحیح شو. نو دا پکې موږ سره راغلي دي پیراګراف سره نو موږ سره بده کې یو پیراګراف دا دی بل پیراګراف پکې دا دی او بل پیراګراف پکې موږ سره دا راغلي که زه سلیکشن والم د دې ایریا دا سایز لګي انکریز کو نو دلته برا شو د پلس ساين باندې پریس کو نو موږ سره سکیږي وینډو راځوم کیږي هو کنه ز فونټ سایز انکریز کوم نو کنټرول شیفټ پلس ګریټر باندې پریس کو کلیر دی. اوس دلته موږ سره که زه د دې د سلیکشن والم او را شو دی کمانډ باندې پریس کو بس باندې لاین اینڈ پیراګراف سپیسینګ باندې نو که زه دې باندې پریس کوم نو موږ سره سره راځي دی پیراګراف او د لاین ترمنځ څه اډ کیږي سپیس په ګراس ریټ کیږي نو دا به موږ سره لاین اینڈ پیراګراف سپیسینګ دی. فور ایگزامپل زرا لما پکې دونه سپیس اډ کو کلیر دی. سیمسټر سلیکشن موالو سپیس ته براشو لایک زرا لم دونه سپیس مې پکې اډ کو سیمسټر سلیکشن موالو دلته رالم پیراګراف سپیسینګ باندې مې کلیک کو او دلته مې کلیک کو لاین سپیسینګ آپشن باندې او دلته موږ سره راغلی دی بیفور نو که بیفور باندې زه کلیک کوم نو موږ سره بس راځي د پیراګراف نه مخکې سپیس اډ کیږي
کوم ځای کې ویټ کیږي د پیراګراف نه مخکې او کنه زم چې افټر د پیراګراف نه وروسته د ایډ شون دلته نه وس کیږي د پیراګراف نه وروسته ویټ کیږي ها انډنټ ورکو لیفټ سایډ ته ورکو سیم اس از رائټ سایډ ته ورکو دلته نه موږ سره ډیمو کې شو کیږي ها دا به موږ سره سپیس راغلی سیم اس سنگل سپیس ول ملټیپل ال 1.5 لاینز کې ما لایک واغشتو صحیح ده کنه سیم اس دا به موږ سره راغلی سپیس شو الکه دا به موږ سره راغلی لاین چې سونه لاین کې ته ګول غوړ فور ایگزامپل ز لاین کې دونه سپیس راوستل غواړم دلته برش اوکې باندې پریس کو نو سکیږي دا سپیس به موږ سره اډ کیږي نو دا به موږ سره لاین سپیس راغلی او پیراګراف سپیس راغلی ها کنټرول زیډ مې کو لایک زدل تر علامه او د دې ځای سلیکشن مې واغشتو سیم اس سلیکشن مې دې ځای واغشتو او دل تر علم کلیک مې کو بس باندې بورډرز باندې مې کلیک کړي بورډر کې ځکه کلیک کوم نو بوټم بورډر سب کېږي بوټم بارډر ورازي موږ سره سیم اس زرالم دلته مې کلیک کو ټاپ بورډر چته راځي ټاپ بورډر راځي یو بورډر بلې ټاپ تا سیم اس لیفټ سایډ ته یو بورډر علم سیم اس رائټ سایډ ته یو بورډر علم دا شانتي نو بورډر باندې کلیک کو بورډر به ختميږي او که آل بورډرز باندې کلیک کو نو آل بورډرز به موږ سره دلته لګي چې سلیکشن موږ د کوم ځای والو د هغه ځای بورډر به موږ سره راځي فور ایگزامپل زرالم دلته نه مې انټر کو او سیم اس زرالم دلته نه مې انټر کو سلیکشن ما والو دلته او د دې ځای سلیکشن ما واغشو دلته برا شو کلیک کو بورډر باندې لایک ما آل بورډر باندې کلیک ورته وګورئ صحیح شو کنه اوس دلته ملټیپل ذکر راځي چې مونږه انټر سکړې دي کلیک کړی دي پکې اوس په دې ځای کې مونږ کلیک کو او دلته راشو بورډر باندې کلیک کو نو موږ سره دا ملټیپل بورډر دي که آوټ سایډ باندې کلیک کو نو آوټ سایډ اف بورډر راځي که ان سایډ باندې کلیک کو نو ان سایډ اف بورډر راځي دا شان دي ان سایډ هوریزونټل شو دا شان دي ورټیکل شو دا ټول موږ سره څه کې راغلي دي بورډر کې راغلي دي صحیح شو ډرا ټیبل شو ویو گریډ لاین شو بورډر اینڈ شیډینګ شو په دې کې دا هوریزونټل لاین شو نو که یو لاین موږ راکاګو نو د بس راځي هوریزونټل لاین راځي صحیح ده کنه نو دا به موږ سره راغلي دي دا به موږ سره بورډرز راغلي کومه بورډر لګول غواړو نو دلته نه ایزیلی لګول شو ها سیم اس زم چې ما سره کم دلته دا فرست باکس راغلي دي دلته کلر ورکوم نو که راشو دلته کلیک کو او سیم اس راشو د کلر باندې کلیک کو تیمز کلرز دي موږ سره لایک زرا علم دی لمه داسې کلر پکې اډ کو سیم اس سلیکشن مې دی ځای واغشتو دلته کلر چینج کوم نو را بشو دلته و پریس کو د ایریا باندې دا به موږ سره دا کلر رالو د ټیکس لا کلر ورکوم لایک را بشو په دی پریس کو داسې برازي ایز هول او کنه د ټیکس علم نو بیا به صرف دا سلیکشن لو ها دلته به کلیک کو سیم اس زرالم دلته نه مې په دی باندې پریس کو داسې کلر رالو سیم اس زرالم دلته نه مې سلیکشن د دی ایریا واغشتو او دلته رالم کلیک مې کو بس باندې بورډرز باندې آل بورډر تر علم بده مې کلیک کوم موږ سره سکیږي داسې بورډرز واغشتل کر اعظم دی له کلر ورکوم نو کلیک په ګدلتا کلرز کې به کلیک کو چې کوم کلر موږ ګول غواړو دلته موږ سره راځي کلرز راځي سیم اس زرا علم ټایپس اف کمپیوټر کې کلر لګوم نو سلیکشن موالو دلته برا شو کلیک وکړو دلته نه به کلر موږ سره لګي ټیک ته کنه نو داسې ټایپ ته موږ سوایو بورډرز ورته وایو بیا موږ سره دلته یو بل کمانډ دی هایټ شو باندې کلیک کو نو موږ سره سکیږي چې موږ سونه ایکسترا سپیسز لګولي ویلا ټیپ زم لګولي هغه موږ سره سکی شو کوي لکه فور ایگزامپل زه دلته رالم او دلته به څه ورکوم سپیس ورکوم لا ټیپ بٹن مې پریس کنو ګوره دلته موږ سره دا شو کیږي نو کدا چې ټایپ اپ ورک موږ سره شي وي نو غیله بار به موږ سه یوز کوم لکه لایک ز انټر لګوم ګوره دلته شو کیږي سیم اس سټیپ مې واغشتل دا چې ټایپ اپ ورک موږ سره راغلی نو دله بار به سو کو هایډ شو ول آپشن به ان کو او دلته نه ودا چې کم ایکسترا سپیسز دي لا ایکسترا ټیپز موږ پریس کړی نو هغه بدلته نه ډیلیټ فور ایگزامپل زه دام ختمو صحیح شو کنه نو موږ سره بس کیږي دا ایکسترا سپیسز به ختميږي او پرینټ ته به موږ دا پیج سیټ اپ سکیږي برابرېږي برا سره ها اوس کله موږ ډیزاین برابر کو نو سیم اس دلته واپس په هوم تراشو او دلته به دا هایټ شو والا چې کوم آپشن دی دا به ختم کو نو دا به موږ سره راغلی و هایټ شو راغلی و بیا نیکس موږ سره راغلی دی الایمنٹ ته پیراګراف الایمنٹ راغلی فور ایگزامپل زه دلته راغلی مو دې ځکه مې سوا واغشتو کمپیوټر مې واغشتو ټیک تا اوس که راشم سلیکشن د دې ایریا والم دلته خوم تراشم او دلته پریس کم په دې ایریا باندې نو دې ته وایو سنټر د دې شارټ کټ کې د کنټرول پلس ای که راشم دې ایریا کې کلیک کړو دا به موږ سره راغلی دی دا به موږ سره رائټ سایډ ته راغلی الاین رائټ ته الایمنٹ به موږ سره کیږي کم سایډ ته رائټ سایډ ته د دې شارټ کټ کې کنټرول پلس آر دا جسټیفای دی جسټیفای کې بس ایکولی لاین به موږ سره کیږي دا ساينس به اټ کې فور ایگزامپل زرا علم زویم چې دا جسټیفای سلیکشن به والو دلته برا شو کلیک وګو بس باندې جسټیفای باندې دا لاین موږ وګورو نو دا ایریا بالکل د دې ایریا په شان دي سره غلی دا یو شان تر غلی نو دې ته سو جسټیفای ورته وي د دې شارټ کټ کې سره کنټرول پلس جی دا د سنټر شارټ کټ کې کنټرول پلس ای دا د لیفټ سایډ موږ سره شارټ کټ کې کنټرول پلس ال دا او موږ سره چې کوم دا جسټیفیکیشن نو کنټرول پلس جی و پریس کو فور ایگزامپل ز دلته رالم او یو نیو پیج ماستو کنټرول ان مې پریس کو نیو فایل مې واستو ایکوالز ټو ار ا ان ډی
مې واغوشتو رالم انټر مې کو اوس ما سره چې کوم دلته دا ټیکس راغلی دی د دې د سلیکشن والو او داسې کو فور ایگزامپل زه لایک دلته رالم او دلته مې یو هیډینګ څه ورکړو کمپیوټر مې ورکړو صحیح ده د کمپیوټر سلیکشن مې واغوشتو کنټرول ای مې پریس کړ کیبورډ نه نو سنټر ته رالو کنه نو مونږ که یو ټیکس په سنټر کو نو هغې لپاره به کنټرول پلس ای پریس کوو ها که زه لیفټ سایډ ته بوزم نو کنټرول پلس ایل شارټ کټ کی ده که زه راځم رایټ سایډ ته راولم نو کنټرول پلس آر شارټ کټ کی ده که زه جسټیفیکیشن کوم نو بالکل موږ سره د دې چې ټو سایډ دی هغې جسټیفیکیشن به کېږي فور ایگزامپل ما سره دا ټیکس راغلی سلیکشن به والو دلته او دلته به راشو کنټرول پلس جی به پریس کړو نو د دې چې کوم دا سایډ دي او چې کوم دا سایډ دي دا به څه شي ایکولي به شي موږ سره دا به موږ سره څه شي ایکولي به شي را به شو په دې به پریس کړو نو دا به موږ سره څه راغلی دی جسټیفای راغلی دی ها نو دا به موږ سره څه دي آل کمانډز اف پیراګراف سپیسینګ دی موږ سره لایک ما سره چې کوم پیراګراف ګروپ راغلی نو دا به موږ سره څه دي آل کمانډز دي موږ سره چې کوم پیراګراف راغلی په پیراګراف کې څونه کمانډز هغه موږ دلته څه کړل ډسکس کړل که راشو دې ایرو باندې کلیک کړو نو دلته نه موږ څه کولی شو دا کوم پیراګراف والا ډایلاګ باکس دی هغه اوپن کولی شو دلته نه موږ راشم دې باندې پریس کړو نو دلته نه څه کېږي لیفټ سایډ ته انډنټ والی سیمسټرز کا کلیک کوم رایټ سایډ ته والی سیمسټرز کا زه پیراګراف سپیسینګ لګوم نو موږ سره څه راځي بیفور به راځي او که نه آفټر کلیک کړو نو آفټر به راځي وروستو به راځي صحیح شو که نه بیا موږ سره دې لاین سپیسینګ دی زه ډبل سپیسینګ علم ایټ لیسټ علم ایګزیکټلی علم لا ملټیپل علم لایک ما سنګل واغوستو دلته به راشو اوکې باندې پریس کړو موږ سره بس کېږي دا به ایډ کېږي صحیح ده که نه ها نو دا به موږ سره څو پیراګراف ګروپ راغلی ها بیا موږ سره دلته وګورو سټایلز دي څه راغلی دي سټایلز راغلی فور ایگزامپل زه دلته رالم د دې کمپیوټر سلیکشن مې واغوشتو او دلته د سټایلز باندې کلیک کو نو موږ سره دا ډیفرنٹ ټایپس اف هیډینګز دي که زه دې هیډینګ باندې کلیک کوم دا به راځي که هیډینګ 2 باندې کلیک کوم دا هیډینګ به لګي هیډینګ 3 باندې کلیک کوم دا هیډینګ به لګي د دې شارټ کټ کې دا آلټ کنټرول پلس 1 دا د هیډینګ 1 شارټ کټ کې دا آلټ کنټرول پلس 2 دا د هیډینګ 2 دا آلټ کنټرول پلس 3 دا د هیډینګ 3 دا صحیح شو که نه نو دا به موږ سره راغلی دي شارټ کټ کیز راغلی ها نو دلته نه موږ څه کولی شو یو هیډینګ لګولی شو بعد کې بیا موږ سره د دې هیډینګ چې کوم یوز دی هغه را روان دی هلته به یې ښه ډیټیل سره کوو ها لایک زه رالم دلته هیډینګ لګوم نو دا موږ سره ملټیپل هیډینګز دي که زه راشم دلته کلیک کوم په کلیر فارمیټینګ باندې نو بالکل فارمیټ پهې ختمېږي سیم ایس ایس که راشم دلته کلیک کوم کریټ سټایل موږ یو خپل سټایل والا دغه جوړو هیډینګ لګو نو دلته نه هغه لګولی شو او دلته پیراګراف سټایل والو صحیح ده دلته موډیفای کوو نو دلته نه موږ عموم یو سمپل هیډینګ جوړولی شو ځان لپاره سیمسټرز دې باندې پریس کو دلته راځو اپلای سټایل باندې کلیک کو نو که موږ یو سټایل اغوستل غواړو دلته نه موډیفای کو نو عموم دلته نه جوړولی شو او په دې باندې هغه سټایل اپلای کولی شو ها نو دا به موږ سره راغلی دی هیډینګز راغلی سم وي پیراګراف هم وي او سیمسټرز دا به موږ سره بیا سره راغلی سټایلز راغلی ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ د دې نیکسټ ټاپک کو والسلام